د ایران او پاکستان ترمنځ تازه ناندرۍ. افغان حکومت د ایران او پاکستان ترمنځ د تازه جګړې په اړه غبرګون ښودلی دی. دا چې افغان حکومت په دې اړه څه ویلي، جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغان حکومت وایي ایران او پاکستان دې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستي تاوتریخوالي د اندېښنې وړ بولي او پر دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران دولتي رسنیو د مرغومې په 26مه خبر ورکړی و. د ایراني ځانګړي ځواک صفای پاسداران اعلان کړی چې پاکستان کې د جیش العدل پر مرکزونو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې یاد بریدونه د پاکستان بلوچستان ایالات په پنجګور سیمه کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو شوی چې د دوی په وینا د اسرائیل ملاتړ ده. د ایران دولتي اژانس ایرینا ویلي چې د ایران سیستان بلوچستان ایالات په سراوان سیمه کې نن سهار د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته خپاره کړي. د پاکستان مشهور ژورنالیستانو کامران خان او طاهر خان د امنیتي سرچینو په حواله پر ایکس شبکې لیکلي چې پاکستان په سراوان کې د بلوچستانو پر مرکزونو د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستي تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او پر دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپله ایکس پاڼه د یادو څرګندونو ترڅنګ لیکلي ده چې سیمه له اوږدو تحمیلي جګړو او بې ثباتیو وروسته د امنیت او ثبات ساخلي، نو دواړه لورو ایران او پاکستان ته په کار ده چې د سیمه ییز ثبات د لا ټینګښت لپاره هڅې وکړي او د اختلاف وړ مسایل د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې په خبرو اترو حل کړي.